یو معجزه یې دا وه چې خټو نه به چې دی نو د مرغۍ تصویر جوړ کو بیا به په هغه کې وپوکل د اسلام نه مخکې تصویرونه ویستل او چې دی نو د دې اخیستل خرڅول دا ټول روا اسلام دا خبرې منع کړې حرام کړي چې د جاندار شي د زیرو شي تصویر وخکل دا روان او ډېر سخت وعیدونه احادیث طیبه کې په دې باندې راغلي نو د دوی په شریعت کې دا جایز نو عیسی علیه السلام له الله دا معجزه ورکړي چې هغه به د مرغۍ تصویر د خاورو نه جوړ کو او په هغه کې به چې وپوکل نو په هغه کې به د الله په قدرت ساره او هغه به الوتل شروع نو هغه به الوته تر څو پورې چې مخلوق نظر رسیدو اخکارېده ورته نو هغه به الوته او د دوی د نظر نه چې واوخته نو بیا به یې راپرېوته او مړه به شو نو دا بیا راپرېوتل او مړه کېدل په دې کې فرق ښودلو د خالق د کارونو او د مخلوق د کارونو او عیسی علیه السلام ورته وایي اخلق لکم زه جوړوم ستاسو لپاره یعنې زه صرف کسبي کسب کوم دا باقي په دې کې سا اچول د دې الوزول دا ټول د الله کارونه دي خپل معجزې بیانوي او ورسره قید لګوي باذن الله په حکم د الله سره دا کار کوم په حکم د الله سره دا کار کوم په حکم د الله سره دا کار کوم په حکم د الله سره دین دا خی چې زه چې څه کوم دا زما خپل د اختیار او د وس خبرې نه دي دا د الله په حکم کې زه بنده یم کوونکی هغه خالق دی زه خو صرف کسبیم کسب کوم وی پرندې په شکل باندې خاورو نه دله تصویر جوړوم نو په هغه کې چې پوکم نو فیکون طیرا باذن الله نو هغه شي پرنده مرغۍ په حکم د الله سره باذن الله په حکم د الله سره بیا بل کار دا کوم او عمر الاکمه والابرص چې ازلی پیدایشي ړوند او برګي مرض والا دا د لخه کوم د دوی علاج کوم او مړی د ژوند کوم باذن الله په حکم د الله سره نو پیدایشي ړوند او برګي مرض والا چوب په کو لاس براخ کړ روغ مونډ نظر براغه سترګو کې به نظر راغی د ړوند او برګي والا نه بداغه بیماری شه نو هغه بل لري شو نورم قسمه مرزونو والا خلق دا بچ دینو د مو لاس په پراخ کړ چې خدای پاک باغه خکړه